سلامونه ستړي مشئ ستاسې د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو په دې پوه شو چې په څه ډول باندې اتوماتیکي ګټې فعالې کړو چې له هر 50,000 افغانیو څخه 50 افغانۍ، له هر $1,000 څخه $2 او له هر 100 کلدارو څخه $1 ټاکل شوي دي. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره ایگزیکټ سیستم پرانیزو او خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې زموږ ډیټابیس پرانیستل شو په دغه برخه کې په حسابونو باندې کلیک کوو او په حسابونو کې بیا د احمد مزار حساب پرانیزو. کله چې دغه حساب پرانیستل شو په دغه برخه کې په راتللو باندې کلیک کوو چې د مثال په ډول باندې د احمد مزار حساب موږ ته 50,000 افغانۍ را لېږلي دي چې باید هر ځل ګټه موږ ولیکو. مثلا په 50,000 افغانیو کې 50 افغانۍ او که 70,000 افغانۍ موږ ته را لېږلي وي نو باید 100 افغانۍ د ګټې په ځای کې ولیکو. د دې لپاره چې د حوالې اتوماتیکي ګټې فعالې کړو د احمد مزار حساب باندې کلیک کوو او وروسته په دغه برخه کې په تنظیماتو باندې کلیک کوو. وروسته کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه په ګټې باندې کلیک کوو. بیا د افغانیو په فعالولو باندې کلیک کوو او دغه برخه کې کتلی شو چې سیستم په خودکاره ډول باندې له هر 50,000 افغانیو څخه 50 افغانۍ ګټه رسولې ده. که غواړو نمونه یې وګورو په دغه لاندنۍ برخه کې په نمونې باندې کلیک کوو او دلته یې جزئیات کتلی شو. مثلا تر 50,000 افغانیو پورې 50 افغانۍ ګټه موږ ته حاصلیږي او که چیرته دغه مقدار تر 100,000 افغانۍ پورې وي نو بیا 100 افغانۍ ګټه موږ ته جوړیږي. دلته دا هم ټاکلی شو چې موږ غواړو دغه ګټه صرف په هغه حوالو باندې وي چې موږ ته راځي که هغه حوالې چې موږ یې لیږو، خو موږ ټول ټاکو. وروسته دغه پاڼه بندوو او راځو په راتللو باندې کلیک کوو. د مثال په ډول باندې احمد مزار موږ ته 50,000 افغانۍ را لېږلي دي. تاسې د ګټې په برخه کې کتلی شئ چې سیستم په خودکاره ډول باندې دلته 50 افغانۍ کمیشن یا ګټه لیکلې ده او که د حوالې مقدار له دغه 50,000 افغانیو څخه ډیر شي، مثلا 55,000 افغانۍ شي، نو په اتوماتیک ډول باندې تاسو کولی شئ ګټې برخه کې وګورئ چې اوس مهال 100 افغانۍ لیکل شوي دي چې د لیږونکي او اخیستونکي نومونو له لیکلو وروسته په خوندي باندې کلیک کوو. د دغه چارو د ترسره کولو سره موږ وتوانیدو چې د افغانیو ګټه اتوماته کړو. اوس مهال یو ځل بیا راځو تنظیماتو باندې کلیک کوو. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه په ګټه برخه باندې کلیک کوو او اوس مهال غواړو چې د ډالرو ګټه هم اتومات ډول ته راواړو چې سیستم په خپله له هر $100 څخه $2 ګټه ټاکلې ده چې موږ دا ځل غواړو صرف د لیږونکو حوالو لپاره دی دغه ګټه ټاکل شوي وي او په دغه برخه کې لیږل ټاکو. اوس مهال دغه پاڼه بندوو او راځو دلته په لیږلو باندې کلیک کوو. مثلا موږ غواړو $100 مقابل لوري ته ولیږو چې تاسو کتلی شئ د ګټې په ځای کې $2 ګټه نظر کې نیول شوې ده او که دغه مقدار $1.5 ته هم ډیر شي بیا هم همدغه $2 ګټه د صراف ګټې په ځای کې لیکل کیږي او که وغواړو $1,100 مقابل لوري ته ولیږو تاسو کتلی شئ چې سیستم په خودکار ډول باندې د صراف په ګټې ځای کې $4 ولیکل چې د سرچینې په برخه کې مزار لیکو او کله چې د لیږونکي او اخیستونکي نومونه مو ولیکل په خوندي باندې کلیک کوو. یو بل څه که تاسې له یو صراف سره د فیصدۍ پر اساس باندې کار کوئ او همغه صراف تاسې ته وایي چې د هر 100 کلدارو څخه $1 ستاسو ګټه کیږي چې په دغه برخه کې راتلل ټاکو. کله چې دغه چاره مو ترسره کړه بیرته حساب ته راګرځو. کله چې دغه برخه پرانیستل شوه په راتللو باندې کلیک کوو. که همدغه صراف موږ ته 100 کلدار راولیږي په اتوماتیک ډول باندې د ګټې په ځای کې $1 به په ګټه باندې حساب شي او که موږ ته 330 کلدار راولیږي نو تاسو کتلی شئ چې 4 کلدارې ګټه حسابه شوې ده او که موږ ته 15,000 کلدارې راولیږي نو 15,000 کلدارې به د هغه ګټه وشي چې تاسې په دغه برخه کې کتلی هم شئ چې د سرچینې په برخه کې کابل لیکو او د لیږونکي او اخیستونکي د نومونو له لیکلو وروسته په خوندي باندې کلیک کوو. په دې ویډیو کې مو دا زده کړل چې څه ډول باندې اتوماتیکي ګټې فعالې کړو چې له هر 50,000 افغانیو څخه 50 افغانۍ، له هر $100 څخه $2 او له هر 100 کلدارو څخه $1 ګټه ټاکل شوې وه. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.